پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي بیا د جهنم پر لار را برابر سو رالو جهنم لره ومې کتل پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو مطلب دیګ باندې دی صفا حلال خوندورې غوښې دي او بل طرف ته هلته مردار بوی ځي بیکاره بوی ځي هغه غوښې دي پر دغه غوښو باندې هېڅوک نشته دا صفا غوښې چې دي او هلته چې هغه نورې غوښې دي پر هغه ډېر رش دی ما جبرائیل امین علیه السلام څخه پوښتنه وکړه ما جبرائیل ده ولها دا څه کیسه ده دا اوس دلته دونه رش دی او دلته یو څوک نشته ولې یا رسول الله دا حلالې غوښې دي هغه حرامې غوښې دي او دا ستا امت دی حلال نه خوري حرام ډېر خوري حرام هغه حرامو باندې اخته دي نو خوستي ته اندازه درکوي او چې نن ورځ د بازار چې دی هغه بند دی دکانونه سیل دي چې کوم چا دکان خلاص دی د 100 روپۍ شی په 1.5 روپۍ باندې ورکوي ولې ورکوي اوس که دا کرونا ستا دپاره نه ده دا مشکل ستا دپاره نه دی نو هسپتال خو ستا دپاره دی نو ته ولې غلطه کوې ناجایزه کوې پیغمبر علیه السلام فرمایي مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله حدیث نقل کړی دي 3 پیسې نه دي 3 پیسې سکرټریټ والا دی واوري 3 پیسې د مسلمان سړی وخوري په ناحق 3 پیسې څو دي څه یې 3 پیسې څو دي دا چې سړی وخوري د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ 900 قبول سوي لمنځونه الله جن راګرځوي دا 3 پیسو په بدله کې 900 قبول سوي لمنځونه 900 قبول سوي دا 3 پیسې ما 3 روپۍ نه دي در یادې کړي 3 پیسې مې در یادې کړلې اوس دغه د 3 پیسو په بدله کې 900 قبول سوي لمنځونه اوس ما استاد المنځ نه دي معلوم قبول دی که نه دی 900 قبول سوي لمنځونه هغه به بیا سره کم خبره وي اوس څه چم کوي هغه چا چې 3 لک روپۍ خوړلي دي چا چې 3 کروڑ روپۍ خوړلي دي څوک چې وزیران دي چې 3 ارب روپۍ خوړلي دي هغه څه چم کوي هغه به څه چم کوي دا اوس اندازه ولګوئ ناجایزه مه کوئ والله که ولاړې چې ستا تر تن نه یې وتل سوي ستا تر 9 پوش نه یې وتلي ناجایزه مه کوه حلال روپۍ ډېر برکت دی تر هغه 100 روپۍ چې هغه حرامي ناجایزه مه کوه ظلم مه کوه بد مه کوه خیر الله رسول فرمایي هلته حرامي غوښې پر هغه ډېر رش و او دلته ای غوښې وې هېڅ رش کش نه ولو خیر بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي پر مخ رالو چې ومې کتل یو وادي راله شله راله شله داسې چغې وایي داسې نارې چغې راوځي ما هلته وده جبرائیل خیر دا څه کیسه ده ولې یا رسول الله دا جهنم دی الله ته ژاړي یا الله ته خو ژر دا خلک ماله راوله چې هغه حرامې غوښې خوړلې دا ظالمان خو ماله راوله زه ډېر په عذاب یم جهنم ورته وایي نو خو اور دی پکې شی نشته پر چیش بل سي یا الله تا زما سره وعده کړې زه تا ډکوم ژر ماله دا خلک راوله الله ورته وایي ټیک دی صحیح دی بالکل ما ستا سره وعده کړې زه به انسانان درولم بس بیا جهنم خوشحاله سي بیا یې هغه غږ ورک سي بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي پر مخ را روان چې ومې کتل خلک ولاړ سي ګزار سي لکه په پښو باندې شل نه ولاړ سي ګزار سي پر خوله ونښتي بیا ولاړ سي ګزار سي پر خوله ونښتي ما جبرائیل امین علیه السلام ته مال وده دا خلک څوک دي دا څنګه کیسه ده ویل یا رسول الله دا ستا د امت سودخواره دي سودخواره دا به د قیامت په ورځ داسي چې د قبره راپورته سي ګزار به سي د قبره راپورته سي او ګزار به سي او چې سړی ته وایي دا خو ما په سم انداز ورکړی او عجبه بله اوه ما مقتدیان دي خامخا بل منزله راغلي هم نو زه چیش وکړم ما ته یو سړی وویل مولوي صاحب زه کیسه درته کوم ته بیا په جمعه کې نه وایم ما شرطونه به نه رابندېږي شرطونه به زه پوهېږم زما کار پوهېږي ویلی ول مولوي صاحب دا کسټم والا ته سړی زکات ورکولی سي کسټم والا ته لکه یو پیسي والا پولیس والا مالو بالکل پیسي والا دی په تنخواه یې ګزاره نه کېږي زکات ورکړه کسټم والا دی په تنخواه یې ګزاره نه کېږي زکات ورکړه پولیس والا دی په تنخواه یې ګزاره نه کېږي زکات ورکړه مالو ورکړه کسټم والا ته دا خو ټلیفون دا وسو بیا بل میسج ول یا مولوي صاحب دا کسټم والا موږ چې یو موږ ګریزۍ والا یې موږ چې ګریزۍ راوړو نو کسټم والا زموږ څه روپۍ غواړي نو بیا دا روپۍ موږ په زکات کې ورکولی سو او ظالم څونه کسټم والا ګریزۍ د چمن راخستې ده بیا دی پر کسټم راځي کسټم روپۍ جن غواړي دی اوس په زکات کې روپۍ ورکوي ډېر څه خود دی هغه شیطان نه دی ابلیس هغه به دې شي تصور وي دونه ناجایز سړی کوي دونه ظلم سړی کوي دی د الله امر در پښو لاندې کوي
سبحان الله دا خو مې واورېدلې سړی وایي یاره مولوي صاحب مور مې ډېره مسکینه ده زه زکات ورکولی سم پلار مې ډېر مسکین دی زکات ورکولی سم کور والا ته زکات ورکولی سم دا خو هره ورځ موږ اورو ای بیا کومه دنده راغله په کاروبار کې وایي زه زکات ورکولی سم اول و خو دې ورکولی سې ولې نه ورکوئ یا وایي موږ چې ګریزي راوړو دوی زموږ څه پیسې غواړي پیسې موږ په زکات کې ورکړو یاره توبه استغفر الله خیر کې اورېدلې داسې دی خدای را څخه پکې چې بالا یې تصور نه وي زه د الله په طرف کې ولاړ یم ته د شیطان په طرف کې سلام بندی خوا به دی یو ورځ زما خیال 2-3 روپۍ م راکړي زما خیال هغه بېرته غواړې ګرشانو ته تیار یم چې تا د الله سره دونه ناجایزه کوې د الله د امر سره دونه ناجایزه کوې د الله د حکم سره دونه ناجایزه خیر ول دا سودخواري دي سودخواره پورته به سو ګزار به سو د الله رسول فرمایي 14 واره زنا یو د سود یې ورپې په ژور والله العظیم که ولاړاست دا اوږده دا غټ غټ مسجدان مې جوړ کړي دي ابل زما پر منشیات یو بیان وکړي ټیم یې ډېر کم دی پر منشیات چې ما بیان وکړ نو ډېرو خلکو خوا را سباده کول مولوي صاحب دا خدا رقم په افغانستان کې طالبان زکات اخلي او دا په افغانستان دا ما اول هر شی چې ته یې پوهېږې کار خو زما فکر دا دی ورسه دغه ایروینیان چې چیرې جمع کېږي داخلي د هغو پوښتنه وکړه څنګه ځوانان دي یوه خبره بله پرون څه ملګري راغلل مولوي صاحب هغه سړي ویل ما خپله مطلب عزیزه د قریبه ده دا موږ یو چاته ورکړه چې ور مې کړله بس کوزده اوس کال بعد اوس واده کې د تیاري شروع وله کړپ دغه ځوان چې دی هغه په کراچۍ کې منشیاتو کې ونیول سو دا 10 کال دی هغه هلک په جیل کې دی 10 کال او جیل به 25 کاله وي اوس نجلۍ د غی ناسته دا موږ غواړو چې دا نجلۍ بېرته رایله کړو دا کېدلی سي واه چې خلک وایي تاریاک دي نو زکات دی او نو که رنګه ده دلته راسه د دې خور پوښتنه وکړه د دې خور 10 کاله په کور کې پر چش تېر سو ګناه تا کوله مطلب منشیات تا خرڅول چرس تا خرڅول هیروین تا خرڅول زور یې تر چا ووتی زور یې تر هغه بېچاره خور ووتی ښه منشیات والا دې اوس پوښتنه وکړې ته ستا د خوره سره دا معامله وشي بیا ما ورته ګپه سره کوو د ځانه به ګپه نه راسره کوې